د سیاحت لپاره د نړۍ 10 غوره هیوادونه. د سیاحت لپاره د نړۍ 10 غوره هیوادونه. معمولا هر څوک د یو دلیل له مخې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته سفر کوي. ځینې د ښه ژوند، ځینې د زده کړو او ځینې نور بیا د مجبوریت له مخې یو هیواد ته ځي او خپل وطن پرېږدي. په دې ویډیو کې تاسې د نړۍ له هغو هیوادونو خبرو چې سفر کول ورته ارزانه پرېوځي. د نړۍ په کچه د مهاجرت او سفر په اړه انټرنیشن مشهوره ټولنیزه شبکه ده. دې ټولنیزې شبکې په دې وروستیو کې یو سروې کړې ده چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې یې له مسافرو غوښتي چې د دوی پوښتنو ته ځوابونه ووایي. په دې نظر پوښتنو کې 14,300 کسانو برخه اخیستې ده. دغه کسان د 191 هیوادونو اوسیدونکي او 140 بیلابیلو ملیتونو درلودونکي دي چې په نورو هیوادونو کې یا دایمي ژوند کوي او یا هم په کار بوخت دي او په اصل کې د نورو هیوادونو دي. دې ټولنیزې شبکې په ګوته کړي چې په نړۍ کې 14 هیوادونه شته چې د نورو په پرتله ورته سفر کول ارزانه پرېوځي. په دې ویډیو کې لنډ ډول یادونه کوو. سم هیواد تایوان. په دې نظر پوښتنه کې 83% کډوال ویلي چې په ټوله نړۍ کې ورته په تایوان کې ژوند کول ارزانه دي او له خپل کاروبار څخه خوښ دي. دغه راز 96% خلکو بیا ویلي چې تنخواه په میاشتني ډول د کور او ژوند ټولې اړینې اړتیاوې پوره کولی شي. هم هیواد ویتنام. په دې هیواد کې اوسیدونکي کډوال له ښو مالي شرایطو څخه برخمن دي. په ویتنام کې هم خوراکي توکي او هم د اوسېدو ځایونه د همدې لویې وچې او دغه راز د نړۍ په کچه ارزانه دي. اتم هیواد مجارستان. دغه هیواد هم د ارزانه ژوند د جدول په سر کې راځي او د اوسیدونکو لپاره یې د کار شرایط ته منلو دي او ورسره خوشحاله دي. په دې هیواد کې 30% اوسیدونکي کډوال وایي له خپل ژوند او کاروبار څخه خوښ دي. دغه شمیرنه په 2015 کال په پرتله سږ کال 19% زیاتوالی ښایي. اووم هیواد اکوادور. په اکوادور کې بیا ژوند کول یو څه ګران پرېوځي خو د کار کولو مزد او اجوره پکې ښه ده. همدا لامل دی چې په نظر پوښتنه کې هیچا په دې هیواد کې له بد وضعیت څخه سر نه دی ټکولی. 60% مهاجر ویلي چې د مالي ستونزو له کبله دې هیواد ته مهاجر شوي دي. شپږم هیواد د چک جمهوریت. د چک په پلازمینه پراګ کې د دې سیمې د نورو ښارونو په پرتله ژوند کول یو څه ګران او د ورځنیو اړینو توکو بیې لوړې دي. خو په ټوله کې په دې هیواد کې خواړه، د حمل و نقل وسایل او نور اړین توکي نظر د چک جمهوریت نورو ګاونډیو هیوادونو ته ارزانه دی. دغه راز د دندې پیدا کولو چانس پکې هم زیات دی. پنځم هیواد فلپین. دغه هیواد د اسیا په جنوب ختیځ سیمه کې موقعیت لري او د اوسیدلو لپاره تر بل هر هیواده ارزان دی. په دې هیواد کې د کور اجاره کول د نورو هیوادونو لکه تایلند او نورو په پرتله 50% ارزانه دي. څلورم هیواد پولینډ. د دې هیواد د ورشو ښار د مهاجرینو او مسافرو لپاره د کاروبار ښه ځای دی. دغه راز په دې ښار کې مزد یا د کار کولو اجره ډیره لوړه او مناسبه ده. په دې ښار کې د اوسیدلو لګښت د لندن او پاریس د لګښت په اړه ډیر کم دی. دریم هیواد مالتا. دا کوچنی هیواد دی چې په لویدیځه اروپا او مدیترانې په بحیره کې پروت دی. د سیل او چکر لپاره خورا ښکلی او په زړه پورې ځای دی. د نوې درجې بندۍ له مخې سږ کال دې هیواد د ژوند کولو د ښو شرایطو درلودلو له کبله لومړۍ درجه خپله کړه. د څېړنو له مخې په دې هیواد کې یو داسې کس هم پیدا نه شو چې له مالي مسایلو یې سر ټکولی وي. برعکس ټول له خپلو عوایدو خوشحاله وو. دویم هیواد اسپانیا. مادرید، بارسلونا او والنسیا له دې کبله په لویدیځه اروپا کې تر ټولو مشهور ښارونه دي چې د خلکو لپاره پکې پراخ کاري فرصتونه شته او د ژوند اړوند ورځني شیان او خوراکي توکي په ارزانه بیه پیدا کیږي. لومړی هیواد رومانیا. په رومانیا هیواد کې ورځنی مزد یا د کار کولو اجره لوړه ده او برعکس دولت له خلکو کمه مالیه اخلي او دی د اوسیدونکو په حق کې لویه مرسته کړې ده. همدا لامل دی چې د خلکو لپاره یې ګڼ کاري فرصتونه رامنځته کړي دي. له دې سره په څنګ کې په ورځني ژوند کې کارېدونکي توکي او خوراکي مواد په مناسبه بیه پلورل کیږي.